د افغانستان حکومت په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د ترویکا ناستې له ګډې اعلامیې هرکلی کړی او هغه یې سولې ته د رسیدو په هدف د جدي مذاکراتو د پیلېدو په لور یو مثبت ګام بللی دی. امریکا، روسیې، چین او پاکستان د یادې ناستې په ګډې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان په شان یو متنوع او متکثره ټولنه کې د ولسواکۍ او د نظم او ثبات د ساتلو د سیاسي مشارکت د ټینګښت لپاره اسلامي جمهوریت یوازینی ټول شموله او د منلو وړ جوړښت دی. وسلوالو طالبانو بیا د ترویکا هیوادونو اعلامیې سره چې افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدو مخنیوي یادونه پکې شوې سخت مخالفت څرګند کړی. د وسلوالو طالبانو پلاوي تیره ورځ په مسکو کې وویل چې دوی به په افغانستان کې د بل هر نظام پر وړاندې جګړه وکړي. د چارو شمېر کارپوهان وایي افغانستان او افغان ولس په تیرو 20 کلونو کې زیات بدلون کړی او وسلوال طالبان نشي کولی چې په خپله خوښه حکومت او دیکتاتوري رامنځته کړي. دوی وایي د سولې خبرو او کنفرانسونو کې هم د وسلوالو طالبانو د مرکچي هیئت د غړو چلند جګړیز دی چې د دوام په صورت کې به بدې پایلې ولري. په دې کې شک نشته چې شته نظام به ستونزې نه لري، اما په مجموع کې افغان حکومت په تیرو 20 کلونو کې خورا ځانګړي لاسته راوړنې لري. د روسیې د غونډې د طالبانو د پلاوي د خبرو څخه داسې معلومیږي چې دوی غواړي تر خپل حکومت په خلکو باندې په زور باندې تحمیل کړي چې دا به ډېرې او بدې پایلې ولري. په افغانستان کې دا ثابته شوې ده چې ډېر غټ قوتونه هم ونشو کولی ترڅو خپل د خپلې خوښې حکومت په خلکو باندې تحمیل کړي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور افغان دولت او وسلوال طالبان باید د سولې خبرو په جریان کې د راتلونکي حکومت پر ډول خبرې وکړي او دا ډول څرګندونې له وخت څخه مخکې دي. د دوی په وینا اوس مهال تر ټولو مهم کار د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډني بهیر پیل او د استانبول کنفرانس ته تیاری ده چې دواړه لوري باید وکړي. حکومت لپاره دا په پاکو ټکو ویل شول چې انتخابات ممکن نه دي. د انتخاباتو د لارې ممکنه نه ده چې اوس د واک انتقال وشي. دا حالات او فرصت دې ته برابر نه دی چې د انتخاباتو د لارې واک انتقال شي. نو په دې اساس شاید یو عبوري حکومت، یو موقت حکومت رامنځته شي ترڅو هغه اصلاحات چې دواړه طرفین یې غواړي هغه اصلاحات وشي او بیا د هغې په نتیجه کې انتخابات یا نوې داسې حکومت رامنځته شي چې هغه ټول شمولی او د افغانستان د خلکو په اراده رامنځته شوی او د افغانستان ټولو خلکو ته قابل قبول وي. زه فکر کوم دغه ډېرې مهمې نکتې وي او دغه نکتې د استانبول غونډې لپاره زه فکر کوم یو تهداب دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د مسکو غونډې په جریان کې د وسلوالو طالبانو خبرې د سولې ادبیاتو سره په ټکر کې بللې دي. دوی لیکلي طالبان د فتح په کاذب غرور کې دي او باید د افغانستان له تیر تاریخ څخه زده کړه وکړي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.